د جلال آباد ښار په اړه جالب او تاریخي معلومات. سلامونه درنو لیدونکو، زه فرمان الله مومند یم او تاسې مومند ټي وي یوټیوب چینل ګورئ. که دا ستاسو اول راتګ وي نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او د زنګولې نشان کېکاږئ او دا ویډیو لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د جلال آباد ښار د تاریخ په پاڼو کې د جلال آباد ښار د شاهنشاه همایون زوی جلال الدین محمد اکبر خان په 14مه پیړۍ کې جوړ کړ. د جلال آباد څخه مخکې د دې ښار نوم بناګرا و. بنا باغ ته او ګرا ښار ته ویل کیږي، یعنی په یو لوی بڼ کې جوړ شوی ښار. په 142 کیلومترۍ کې له کابل سره او په 15 کیلومترۍ کې له ډیورند فرضي کرښې سره وصل کیږي. 9 ناحیې او 6 ګذره لري. څلورمه، دوهمه او لومړۍ ناحیې تر ټولو زیات نفوس لري. 20 کیلومتره مربع مساحت لري. 40,000 د استوګنې وړ کورونه لري. د سمندر له سطحې په 1500 مترۍ کې په لوړه ارتفاع واقع دی. په 1842 میلادي کال د فبرورۍ په 18مه یوې زورورې زلزلې دریمه برخه په کنډواله بدله کړه. په 1838 میلادي کال کې په دې ښار کې د انګریزانو پوځي چوڼۍ هم وه چې بیا وزیر محمد اکبر خان کلابنده کړه. په 1345 هجري شمسي کال کې لغمان او په 1348 کې ترې کونړ بیل شول. د یاد ښار جنوب ته په 8 کیلومترۍ کې په هډې سیمه کې د بودایانو یو ستر ښار و. په 1880 میلادي کال کې دا ښار د یو سیلاب په نتیجه کې وران شو. په 1908 میلادي کال کې په یاد ښار کې د سراج العمارت ودانۍ د شینوارو لخوا ورانه شوه. جلال آباد ښار په پخوا وختونو کې 4 دروازې درلودې چې د کابل دروازه، د فیلخانه دروازه، د پیښور دروازه او جنتي دروازه نومېده. د افغانستان د 15 لویو ښارونو کابل، هرات، قندهار او مزار له جملې څخه دی او د ختیځ زون مرکز هم بلل کیږي. جلال آباد ښار د ځمکو د خړوبولو لپاره 9 نهرونه لري. د طولبلد په 80 درجو 20 دقیقو 54 ثانیو او د عرضالبلد 40 درجو 26 دقیقو او 20 ثانیو کې پروت دی. په 1909 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ 10,000 مجاهدینو د 15,000 افغان ځواکونو په ضد په یاد ښار حمله وکړه چې د 4 میاشتې جګړې په نتیجه کې ترې 15,000 ملکي وګړي، له 3,000 زیات مجاهدین او 1,500 افغان پوځیان پکې ووژل شول او نوموړی ښار په کنډواله بدل شو او هم له دغه ښار څخه 10,000 کسان خلک بې کوره شول.